خپل لوڼه زامن لوستي کړو او که چېرته موږ دا فکر ونه لرو دا خیال ونه لرو او خپله دغه پوهه په دغه ځای باندې راټوله نه کړی شو نو موږ تاسو ستونزې به نه کمیږي او همداسې به زیاتېږي همداسې به نور خلک راځي او موږ به د لاسه نیسي او موږ ته به وایي چې دا کار وکړه او موږ به د هغو په وینا باندې هغه کار کوو نو څرنګه کېدلی شي چې موږ تاسو خپل لوڼه او زامن لوستي کړو د لیک لوست خاوندان یې کړو نو خبره مو دا کوله چې په لومړي سر کې موږ دغه خپله پوهنه دغه زده کړه زه دغه د ټولو مشرانو نه د اداري مشرانو نه یا د هغو ډلو ټپلو نه زه دا غواړم چې تاسو دغه پوهنه مه زیانمنه کوئ دغه پوهنه باندې رنګ مه لګوئ دغه زده کړه باندې رنګ مه لګوئ دغه الف و ب زموږ بچیانو ته مه رنګوئ د ډلو ټپلو رنګ مه ورکوئ سیاسي رنګ مه ورکوئ پرېږدئ چې دا زموږ بچیان الف و ب زده کړي نو همدا خبره ما کوله چې ما به د استادانو سره همدا خبره کوله چې زموږ ستاسو بچی سبایي پورته کېږي ګیز را پورته کېږي او خپله کتابونه په یو بکسه پکې اچوي او دا ځي ښوونځي ته ځي ښوونځي ته خپل ټولګي ته ځي په ټولګي کې ښوونکی ورته وایي کتاب دې خلاص کړه کتاب خلاصوي دغسې لارې چارې ورته وښیي بیا دی راځي دا خپل کتابونه بندوي دی ماشوم ده وړوکی ده دا بندوي او دا بیرته راځي په خپل کور کې چېرته کېږدي دا خبره ورته ور وښیي دا ورته ور زده کړي چې تا ته ولاړ شي په ښوونځي کې څه کوه بچیه په دې لاره کې څه کوه بچیه داسې دغه لیکنه ورته ګډه کړي دغه کتاب ورته جوړ کړي نو دا به ډېره ښایي چې په دې په ځای کې موږ ورته سیاسي خبرې کوو موږ ګورو اړیکه چې له بده مرغه نو ما دغه ښوونکو ته همدا خبرې کولې ما ورته ویلې چې موږ څرنګه کولی شو چې بیا دی راشي کور ته خپل کتابونه په مناسب ځای کې کېږدي کله چې ده ته کورنۍ دنده ورکړل شوې وي د استاذ لخوا نه استاذ ورته ویلي چې بچی ته دا الف ولیکه دا ب ولیکه دا ځان سره او بیا یې راوړه همداسې دا نور توري نو دا دی باید په دې باندې پوه وي چې هغه بکسه دې د چېرته ایښې ده خپله بکسه خلاصه کړي او هغه د ښوونکي خبره یې په زړه وي هغه کتاب کې موږ دلته باید داسې زده کړه ورکړو داسې څه ورته ولیکو بې له دې نه چې موږ دا ورته ولیکو چې دا ښه خلک وو هغه ښه سیاسي ډله ده او هغه سیاسي ډله ده که دا موږ ورته وایو نو زموږ بچیانو دغه خیالات موږ تیت کړي او دا به شیندلي او په کلونه کلونه کې به زموږ بچیان هیڅ زده نه کړي او هغه څه به وي چې کله به د یو د خوشحاله کولو دپاره منډې وایي کله به د بل خوشحاله کولو زموږ بچیان به خوشامندګر وي او که چېرته موږ دوی ته رغنده پوهنه ورکړو ور زده کړو همداسې بیا رغم خلک جوړیږي دوی داسې څوک جوړیږي چې په خپل کار پورې به یې کار وي په خپله زده کړه پورې به یې کار وي په خپل کاروبار پسې به وي نو دا ښوونکو ته ما دا ویلی چې دویم موږ به دا ور وښیو چې لږ غټکي شي دوی دغه پوه شي چې ته بچی ته اوس کاروبار څنګه کوې لکه کاروبار د کومې خوا نه شروع کوې ته څنګه غواړې یعنې د ده په دغه ذهني یا د ده په دغه خیال کې داسې څه ور پیدا کړو چې دی اوس په راتلونکي کې دې ته اړتیا لري چې دی کار وکړي څنګه کار وکړي داسې کار وکړي چې څوک ورته وایي چې راشه دغه له بده مرغه په ډېر خواشنۍ سره یادوم واخله دا ټوپک وجنګېږه یا واخله دا کار هغه کار چې د ده سره نه ښایي بیا نو دا خیال باید دی ونه لري ده ته داسې یوه لاره ور وښودلی شي بچی ته څه کار کولی شي ته څه غواړې چې کوم کار وکړې ته غواړې انجینر شې ته غواړې یو ښوونکی شې ته غواړې یو روغتیاپال شې ته غواړې یو ډاکټر شې دغه څه ته باید موږ په دغه کتابونو کې وده ورکړو د دې پر ځای چې موږ یو راځي او هغه پې ستایو پې یادوو هغه بل ته پې ترانه وایو هغه بل ته پې ترانه وایو نو زما دغه خبره همدا وه دا خبره ما تاسو ته نن په همدغه ځای باندې تمامه کړه چې موږ تاسو دغه پوهنه دغه زده کړه یوې لارې ته باید یوه لاره ورته جوړه کړو او د خپل بچیان پرېږدو چې دغه دا مشران هم کولی شي زموږ د سیمې خلک هم کولی شي چې زموږ پوهنه د دغه رنګونو نه پاکه کړي او زموږ بچیان یو لیک لوست ته کښېنوي لیک لوست الف ب ت کې دا شی نشته چې
ته پکې موږ بل شی پکې ورګډ کړو. نه بل شی باید پکې ګډ نه کړو. الله په بې تورې ورته وپېژنو او د الله په بې په تورې باندې ورته خبرې وکړو. لکه تر اوسه پورې د مثال په ډول زه دا تاسو ته تر اوسه پورې موږ خپلو بچیانو ته الله په بې په صحیح طریقه یا په صحیح ډول باندې نه دي ښودلي. هغه څنګه؟ هغه داسې چې موږ کله موږ تاسو خبرې کوو دا زموږ تاسو د دغو تورو اوازونه دي او کله چې دا اوازونه بیا په تخته باندې لیکو هغه د دغه اواز هغه انځور ده یا عکس ده یا پټو ده. نو تر اوسه پورې زموږ پوهنه دغه ځای ته را نه ده راغلې، زموږ زده کړه دې ځای ته را نه ده راغلې او په دغه کې که موږ سیاسي رنګونه ورګډ کړو د ډلو ټپلو رنګونه ورګډ کړو دا به زموږ له خپلو بچیانو سره زیاتی کړی. زما له ټولو مشرانو څخه له ټولو کشرانو څخه د سیمې له خلکو څخه دا غوښتنه ده چې خپله پوهنه د خپلو بچیانو زده کړه پاکه وساتئ او دا جاري وساتئ، روانه یې وساتئ او هر وخته دپاره په دغه سوچ او فکر کې شئ چې څرنګه موږ خپل لوڼه زامن لوستي کړو. او په همدغو حالت ځلو کې د پښتو ټلویزیون له تاسو سره د پښتو ټلویزیون خپرونې د لیوال شرکت ورته ووایه یا کمپنۍ وایو یا د لیوال هغه ټوله پانګه هغه ټولې پیسې د نوررحمان لیوال دغه ټولې پیسې دغه ستاسو په خدمت کې دي د دې لپاره چې موږ او تاسو پوهنه پر مخ بوځو او زموږ دا خپرونه وڅارئ څرنګه کولی شو چې موږ خپل لوڼه زامن لوستي کړو. د همدې دپاره موږ تاسو سره یو درنو لیدونکو. لکه دا نن ټولې خپرونې چې موږ ستاسو د لیک لوست دپاره بېلې کړې وې همداسې موږ له تاسو سره یو. موږ غواړو چې موږ او ستاسو لوڼه زامن لوستي شي خو لارې چارې به یې ګورو. په همدغه سره د نن ورځې جرګې خپرونه پای ته رسېږي. تر راتلونکې خپرونې پورې مو په لوی خدای سپارم په مخه مو ښه ژوندي اوسېږئ. جرګه په دغه خپرونه کې به نرخونه څه دي کاڼي کې ښودل ناغه بندر او داسې نور پښتني ارزښتونه وپېژنئ. زموږ د خلکو خپلمنځي غونډې او پرېکړې به وګورئ. جرګه به څېړنیزې او بیړنۍ غونډې ولري. جرګه به ستاسو د ستونزو په اړوند ستاسو مرسته او لارښوونه کوي. ستاسو تېروتنې ستاسو ستونزې او ستاسو جرګه ستاسو د خوشحالۍ او غوړېدلي ژوند لپاره جرګې ته ووایاست، له جرګې څخه واورئ. دغه نړۍ ښځې دي نجونې چې دي پلار یې یا مور یې یا ورور یې هغه یې مقصد ته ناست دي. اوس که دوی مقصد ته